د ورو سوال کړی دی چې یو څاروی دی او دغه په خېټه باندې بچی دی نو په ده باندې قرباني کیږي او که نه؟ الجواب بیا په دې سوال کې سوال کړی دی که دا جایز وي نو د دې ماشوم سره به یې څه کوو؟ دا دویم سوال شو. جواب د دې اولنۍ مسلې هغه دا دی چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې څاروی دی ته واغستو، اوښه دې راوسته، غوا دې راوسته، میښه دې راوسته، ګډه دې راوسته، بیزه دې راوسته او په خېټه څه دی؟ بچی دی. په دې قرباني کیږي او که نه؟ جمهور العلماء او غالبا علماء او صحیح خبر هم دا ده هغو دا وایي چې په دې باندې قرباني کیږي. وجه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه عیبونه ذکر کړي دي د کومونه چې به د قرباني څاروی ساتي او دا پکې نه نو به کې دا عیب نه دی ذکر کړی چې په خېټه به بچی دا عیب دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي. نو صحیح خبردار چې په دې څاروي باندې قرباني کیږي. ښه د ماشوم سره به یې څه کوو؟ که دا ماشوم ژوندی راووتو واضحه ده حلالې که وخورو، خو حلالې به یې لازم ځکه چې هلته مور باندې هغه دې الله دپاره وقف کړې وه نو دا ورسره هم وقف دی. دا نه چې دی به چې ساتو ځان الله نه، خو صرف د تقسیم دې لپاره کوم چې یا به ژوندی راوځي یا به مړ راوځي. نو چې ژوندی راووتو بیا خبره واضحه ده. دلته جمهور العلماء دغه فیصله چې دی به هم وړی کېږي. که دی چې ته مړ راووتو نو بیا به څه کېږي؟ د هغې دپاره هم دلیل واورئ. امام ابو داود، امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې زکات الجنین زکات امه، د مور حلالول داسې دي لکه دغه ماشوم چې حلال شو، د مړ راووتو که نه و دی حلال دی. حلالول مطلب دا شو چې دیم حلال دی څنګه چې مور سوه مور حلاله شوه په حلالې سره. نو صحیح خبره دا ده چې کله دی مړ راووتو نو بیا هم دی خوړی کېږي به او د ده خوراک څه دی؟ جایز دی. هغه جدا مسله ده. بعض علما د طبي ناحیې نه دا خبره کوي چې د دا غوښه چې دی دا ښه نه وي د جسم دپاره، هغه جدا مسله ده. خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کوي. سړي ته داسې واقع راشي دی به څه کوي؟ څاروی دې واغستو او په خېټه څه دی؟ بچی. د اولنۍ مسله ده ثابته شوه چې دغه څاروی اخیسته جایز دي قرباني دپاره. دویمه مسله بیا څه ده؟ ماشوم که ژوندی راووتو دی به حلالولی کېږي او که مړ راووتو نو هم دی حلال دی، د ده خوراک کول روا دي. والله اعلم.